وزیرستاني کډوال چې څو کاله کېږي خوست کې د ګلان په نوم پنډغالي کې دېره دي د هوا په سړېدو سره د ژوندانه ځینې نورې ستونزې هم زیاتې شوي. د وزیرستاني کډوالو په خبره سره له دې چې هوا سړه شوې او د ژوند اړتیاوې یوازې په پنډغالي کې نه پوره کېږي نو اړینه ده چې په ښارونو کې آزاد کاروبار ته مخه کړي. خو په وینا یې افغان حکومت ورته تر اوسه داسې شهرت یا د آزاد کاروبار لپاره سند نه دی ورکړی چې له مخې دوی د خوست او هېواد په نورو ښارونو کې آزاد کاروبار مخته یوسي. د مو په کیم خپل شپته دکانونه شته د سره اسناد نشته په بازار شه دی چار نشي پکړای کاروبار نشي پکړای څوک دته ضمانت نه ورکوي چې د کاروبار شریکو اول میشته د حکومت نه اول دا دی چې دولت نه چې میشته د اسناد ورکو. دوی وایي د ژوند لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی په سخته دی او پر داخلي او خارجي مرستندویه نهادونو یې غږ وکړ چې د هوا په سړېدو سره دوی ته د مرستې لاس ورکړي. میشته ژمنۍ مرستې نشته شاز آیا ویلې په چار دا دی چې میشت د دغې خلکو سره ده ژمنۍ مرستې وشي. اخوا د خوست د یو شمېر ملکي ادارو ترڅنګ بیا ولایتي چارواکي ګلان پنډغالي ته په دې موخه ورغلي وو چې د دغو کډوالو ستونزې له نږدې واوري او وروسته یې په مرکز کې له اړوند وزارتونو او نورو خارجي مرستندویه نهادونو سره د حل په موخه شریکې کړي. اساسي ستونزې د دوی دپاره د شهرت د کارت ورکول او همدارنګه دوی ته کارموندنه او د دوی سره عاجلي غذایي او غیر غذایي مرستې موږ وکولای سو د دوی ستونزې مرکزي ادارو سره شریک کړو او په کمه موده کې د دوی هغه ستونزو ته خصوصا په داسې حال کې چې ژمی د سړېدو په حالت کې دی موږ ورته د حل لارې چارې ولټو. وزیرستاني کډوال پر داسې مهال د مرستو پر کمبود او یو شمېر نورو ستونزو اندېښنه ښیي چې څه موده وړاندې UNHCR بهرنۍ مرستندویه موسسې هم خوست کې خپل دفتر صاحبي او د زون مرکز ګردیز ښار ته انتقال کړ چې هممهاله ورسره په دغه ولایت کې د وزیرستاني کډوالو سربیره داخلي بېځایه شویو کورنیو سره هم مرستې کمې شوي. خو تمه کېږي چې د ژمي په راتګ سره یو وار بیا له دغو کډوالو سره د مرستو لړۍ چټکه شي.